وکې راواړوئ د چا دا څو ولیکم د مزمل کسات 1000 روپۍ وصول شوې ده ښه دی خو وشو ښه حساب یې ورختم کړه و حساب د دا حساب خو وشو 1000 روپۍ وصول شوې ښه نور یې راته وایه شرافت کاکو پرچون والا ده 50,000 روپۍ وصول شوې 50,000 وایي زیبړې خو څه وایي ډېر شي راخیستې 15,000 روپۍ نور به کایې دي وایي یارې جال محمد کاکو د 8,898 وایي دا خو پوره 10,000 روپۍ وې دا 102 روپۍ څه شوې هغه ما وخوړې 102 وایي څه دې په وکې دا ډېرې ډېرې پیسې وایي شرفتې څه دې په وکې وایي 60 روپۍ رخصې واخیستې رخصه رخصه زیبړې بس دې د فقیر د کارونه د خراب کړې زما خور چې ته دونې کښتۍ رالویولې د دې دپاره ډېره لوی کړي څه دې به پخو رامخته سي ډېرې پیسې دې څه کوې راته ووایه ډېرې پیسې وایي په بازار کې ورته شوم باره مې نارۍ وکړئ نارۍ وایې دې وایي نیمه ډوډۍ په 4 روپۍ یو کوب چای په 4 روپۍ په هغه پاته پیسو دې څه یې شوې عشرت وکړي ژر راته ووایه په پاته پیسو دې څه یې شوې عشرت وکړي تا یو هفته ډوډۍ بنده ده د 2 میاشتو تنخوا جبره در کومه نور راته ووایه هغه زما ګوټونه دې د ابوچي سره راوړه چې د ګډون دپاره مې وروړي وه هغه ویله ورځه پیسې غواړم ګوټونه یې نه دي در کړي یا هغه پیسې غوښتې وایې زیبړې زړه مې غواړي چې د هغه خښم دې ستا وکاږم ګوټونه به دې جګه اخیستله نو پیسې غوښتې وایي ورشه ابوچي ته ووایه ورته زما بابا نه پېژنې زما بابا ورته ووایه هغه وایي خدای دې د زړه صبر درکړي ځکه چې ما تر اوسه د ګوټو د راجولو پیسې لا نه جوړ کړي ځه بوتخوره 102 روپۍ کمې راوړي ژر ځه ځه